بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض سورة البقرة اول سپارہ 11 نمبر آیات کریمہ نہ درس تے یولسم وَإِذَا او ہر کلا قیلا چی اویلشی لهم دے منافقانتا او ہر کلا چی اویلشی دے منافقانتا لا تفسدو فی الارض روانی مکوے تاسو پزمکا کے او کلا چی اویلشی دے منافقانو تا لا تفسدو روانی مکوے تاسو فی الارض پزمکا کے قالو وَإِذَا منافقان انما یقینا نحن منچیو مصلحون اصلاح کون کیو الا خبردار انہم یقیناً دا منافقان هم المفسدون هم دوی روانی کون کی دی خبردار یقیناً دا منافقان هم المفسدون هم دوی روانی کون کی دی ولكن لا يشعرون لیکن دی نپوئیگی پدی خپل روانی باندے دی آیاتونو کے دا منافق بلا نخ ذکر کی چی کئی روانی او ورتوائی ادانے ہر کل چوویلی شدیتا وَإِذَا ہر کلا کسار و تسوکوی و کما خام و تسوکوی ار وقت او قیلا ار سوک چی و تووی دعوت ولا سوک ورکی اسو تووی لا تفسدو فی الارض روانی مکوے پمل کے اے منافقانو تاسو روانی کوے روانی امدادی چی کفر کوے شرک کوے گناہونا کوے پدے باندے کورن روانی گی محلی روانی گی علاقی روانی گی معاشرت باقی گی محنت شوه دے د خلقو د الله سره تعلق تے دا تعلق ولم خراب وے محنت شوه دے د خلقو د محبوب سره محبت تے دا محبت ولم خراب وے اے خلقو چینو سکون دے معاشرہ کے دا پا بدم نے باندے متبا کوے د منافق فساد سدے کفر او شرک لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها سورة اعراف 56 و تولی کا لا تفسدوا في الارض اوروانی مکوے پکو پرو شرک سرا بعد اصلاحها اصلاح شوا محنت شو قرآن و حدیث خور شو خلق اللہ سم کڑو زنان سم شوی ناری نسم شو استروانی مکواچ بے گڑوڑے
دویم د منافق فساد دا دی چې دی پیسې لنه کوي دی د خلکو فصلونم خرابوي د خلکو څارویم تباه کوي اهلاک مال الغیر سورة بقرہ عمدہ سورت 205 تولیکا اللہ پاک دل وس درکو نوس غلط میں استعمالوا منافقانو بدا سے کول چی جماعت کے بہو نو سم بہو و چی بار بہوتل نو بیا بے پرد پسلونا ابے ریبل پاٹاول اپردی ساروی اغیت بے نقصان ورکو دا دا منافق نخدا پردے بوساڑی سوزول یا پا بوسو باندے زہر اچول ٹانٹو باندے زہر اچول ساروی اخری و سارو سو گناہ کردے ساروی ٹول مڑشی یا سوک نعوذ باللہ دا سارون لکے کٹ کی داو گورا یہلک الحرس والنسل اللہ وی دا منافق فساد اور وانے دا دے چی دے پسلونم خرابی او نسلونم خرابی معشومان خرابی زنان خرابی معشومان لدا سے اسباب مہیا کی اگر دا کیرم بورڈ پا شکل کی دی کدا ویڈیو گیم پا شکل کی دی کدا غلط سکولونو پا شکل کی دی دا سی سکولونو جو کڑی دا منگا وایو چی کلاس کے بر سیلنگ کڑی اپائی کے ٹاپیانے بندی کڑی نو چی ریسس و تپریشی نو ٹیچر اخپل سٹوڈنٹانو تا وی ویدا اللہ پاک نو غواڑے چی تاسو لا ٹاپیانے چپس ببلگم در کی نملاوی گی نبی علیہ السلام نو غواڑے نملاوی گی رازے چی دا سناب گارڈ نو غواڑو عیسیٰ علیہ السلام و تیادی اگا ما شمانوی عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کی چی منگ لٹاپیانے ببلگم چپس وغیرہ را کی دا ٹیچر دا ڈکس نلان دے بٹنوی بس اگا خانی کلوشی اگا ٹاپیانے چپس ببلگم را دوڑی گی فساد کی دا معشومانو ذہن خرابی دا سی تنظیمونے جو کڑی دی پٹ پٹ گرزی پا کورونو کی زنانو ذہن خرابی زنانہ بے حیا کی بے پردے کی چه زنانہ دا کور نووزی او خلقو توی چه خپل جسم دے خپل مرزی دا زمانگا خوخا دا چه منگ ہر سکو در کی یو کور تا زنانہ لاڑے دو جینا کے لاڑے نا یوی و توی تختا پوشتا وی پا تختا پوش سکے وی نپل کوما گورز برگی تا ناغی و تا پی جانا مازم پوز غنطا کیو خوڑو اور کچی لکا سیدہ خوک دو کی یو پا نپلو درے دا ابل آگا دا کور جینے تا وی تا اسلام آباد لی دلی دے اگه و تا اسلام آباد کی منگا سکو نو و تاویستا دے ساروی اسلام آباد لی دلی دے نو تاوی تا کہ دے ساروی کے سپارک چا خودم اسلام آباد نے دلے و تام اسلام آباد نے دلے داتا چا کہ میں جامع چولی دی داتا لکور والا راوڑی دی کہ تخپل دیر بازار تا تلیوی ویچے نا دا خو منگ لسڑی روڑی کور منگ خپل نزو ویچے سونا خبو چے تخپل بازار تا تلی او علتا کہ دے زان لجوڑا خوخولی نو بیا بتا تلک پیدا وا نو دا فساد سنگ چه مخی کو اسم دا فسادو نکی اللہ پاک فرمائی چی دیتا ہوئے روانے مکوا روانے دام دے چی خلق دا پیغمبر دا طریقے نا منی کئی سورة نمل کے برازی 48 کی وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ پکلی کے یونہ بدماشانو فساد بے کو پاغ کلی کے فساد داو چی خلق دا پیغمبر دا طریقے نمانی کول خلق دا نبی علیہ السلام دا طریقے نمانی کول بدزن کول
داسې عجیبه جینکې دي تقریرونه کوي په نبی علیہ السلام اعتراضونه کوي وی ګوره خپل دونه ودونه کړو خلکو ته وی چې داسې به نه کوي بعضې خو پکې الټه پلټه لګیایي داسې منافقی وی دا څنګه دین اسلام دی چې سړو ته وی چې څلور بیبیانې کوي او ښځو ته دا نه وی چې څلور ودونه کوي داسې عجیبه خلک دي فساد د دې منافقانو دا دی چې د خلکو په زړونو کې د اسلام باره کې شکوک او شبهات اچوي د فساد دی د خلکو په زړونو کې د اسلام باره کې حقوق او شبهات اچوي خلق د اسلام نه بدزونه کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي د منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض روانه مکوي اے منافقانو پدې ملک پزمکه کې دې دانوي چې الله دې خوشاله کا خدا چې سکوم دا خنه کومه پکار خدای چې تا ته سوکستا غلطي وخی جزاک الله مهربانی شکریا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی رحم اللہ عبدا اللہ دے رحم کی پاغ ملگری باندے اہدا الى غیوبی چی ما تزما کمی کوتائی اوخی ارسوک چی درتووی چی دا سی مکوا وی خجی تو دا موی چی مڑا زان سم کا خپل کار کوا موی لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال نګور الله پاک فرمای دا سروانکاری دي چې دی د دې خپل مرض علاج نکي بلکې هغه له باندې لټي قالوا وایدا منافقان انما یقینا پخ خبر دا کچن دا بلن دا نحنو منچیو مصلحون اصلاح کون کیو خپل روانی دا او دانی وی دا مونږ چې سکو دا اصلاح کو ګور شیطان رستو راضی سورت اعراف 21 وتولی کا چې کله بابا او ابیتا وسوسه چولا خبره وتقولی نو شیطان وتسوی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین وقاسمهما او قسمونو کړو شیطان دې دواړو ته شیطان بابا او ابے ته قسمونو کړو د الله پنوم قسم کې وتوی انی لکما لمن الناصحین یقینا زستاسو د پارا خامخا د خیر خواها هنیما نو شیطان خو خیر خوانو شیطان بدخواو نو دارنګ دا منافقان زمون بدخوا دي خو په جب وای انما نحن مصلحون سورۃ یوسف 11 لیکا د یوسف علیہ السلام ورونو بابا توی پل پلارتا یعقوب علیہ السلام تا یا ابانا مالک لا تأمنا لا یوسفا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او گورا بابا من خود یوسف علیہ السلام خیر خوایو نخکول خیر خواو کمی سیتی ویستو لتی سکونا سپیڑی راگیر کڑی دی کوئی تے غرزولی دی بمباری پی کړی دا د لوټو د ګټو ابي خرڅ کړی دی نو دا داسي چې کوم ستا بدخوای نو دې ډېر زور شور تاکیدات سره وای انما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کوونکیو آیات کریمه نه معلومه شوه چې په قرآن او سنت باندې څوک نه چلیږي نو معاشره به خرابېږي تباه کېږي ولا تفسدوا فی الارض الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم المفسدون هم دوی روانې کوونکي دي د منافق
علامت څه شو؟ دی به ډېر روانکاري، د سر نه تر خپو پورې به دی شري فسادي بی. هم المفسدون، هم دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون. وګوره موږ پرونم ویلو چې یو عقل دی یو شعور دی. خر کې عقل نشتا خو شعور پکې شتا، او دلته الله وی ولکن لا یشعرون، پدې کې شعور نشتا. یعنی دا داسې دی چې د خرونم د لاندې دا منافق. ګوره دې آیات نه څه معلومه شوه؟ دې آیات نه دا معلومه شوه چې یو سړی بیماری او ځان بیمار ګڼي نو دې به علاج کوي. اوس یو سړی بیمار دی او ځان بیمار نه ګڼي نو دې خو علاج هم نه کوي. نو دې کې دا بیماری ده چې روانکاری دي، خو ځان روانکاری نه ګڼي نو رواني پرېږدیم نه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، او کله چې وویل شي دوی ته ایمان راوړئ. وَإِذَا، او کله قیل چې وویل شي لهم د منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ، کما آمن الناسو، لکه چې ایمان راوړی دی کاملو خلکو، لکه چې ایمان راوړی دی کاملو خلکو. او کله چې وویل شي د منافقانو ته ایمان راوړی پشان د هغه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو. قالو، وای دا منافقان په جواب کې، انؤمنو، آیا من ایمان نوړو، کما آمن السفهاء، لکه چې ایمان ناوړی دی کمکلو خلکو. الا خبردار، انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء، هم دی پورا کمکل دی، هم دی د ټاپ بے وقوف دی. ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهیږي په دې خپل کمکل تو باندې. د آیات کریمه کې د منافق نور خوونه ذکر کی چې منافقان مؤمنانو ته بے وقوف وای. منافقان مؤمنانو ته بے وقوف وای. دویم، الله وی خپل بے وقوف دی. دریم، داسې ناپوه دي چې په خپل ناپوهتیا هم نه پوهیږي. آیات کریمه کې موږ ته سبق دی چې مؤمنانو ته سپک کتل، اغي ته کمکل ویل، بے وقوف ویل، دا د منافقانو خوی دی. دا وګوره الله پاک وی چې کلم دی ته ویل شي چې ایمان نه وړي، لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان نه وړي دي، لکه څنګه چې د صحابه کرامو په الله باندې ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی، په فرشتو باندې ایمان دی، په کتابونو باندې ایمان دی، په قیامت باندې ایمان دی. لکه څنګه چې صحابه کرامو د الله د دین د خاطره مین دی ګورې کړې، خزه کونډې کړې، بچی یتیمانان کړو، ځانې ټوکړې ټوکړې کو، داسې ایمان نه وړی. د الناس نه مراد صحابه کرام دي، جمیع الصحابه، ټول صحابه کرام ته مراد دي. نو ګور آیات کریمه نه معلومه شوه چې صحابه کرام معیار او ماډل او سیمپل له تر قیامت د خلقو د پاره. صحابه کرام سیده ساده خلقو، اره تقاضا باندې به لبیک आवाज کو، الک زو بالکل زو، دیته به نه قتل چې کور خوشی پاتې کیږي، پټې پاتې شو، باغ پاتې شو، دکان پاتې شو.
نو دې منافقانو به دا کم عقل دي، دا سادهګان بې وقوف خلق ته او ته وی چې زو نو دی وی زو دې ته نه ګوري چې دی خو فصل پوخته باغ خرابېږي، پټې خرابېږي، دکان خرابېږي، بیبي او بچی پاتې کېږي، خو بس روان دي. نو د دې د وجه نه دی منافقانو صحابه کرامو ته بې وقوف وي. نو الله رب العزت صحابه کرام د دې او زمونږ او د ټولي دنیا د خلکو د پاره یو ماډل او سمپل وګرځول. تولی که صحابه کرام معیار حق دي. دا سورۃ بقرہ 137 آیات کې دا سشتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. شان صحابه تا ګورا، صحابه له الله دون لړ مقام ورکړل دي چې الله پاک ویلې به کامیابیږي چې د صحابه کرامو غونتی یقین او نظریه د الله نصیب کی. دویمولی که صحابه کرام پورا کامیاب دي، اولئک هم المفلحون. دا اوس چې تیر شو اولئک هم الفائزون. سورۃ توبہ 20 وتولی کا صحابه کرام کامل ہدایت تا مکمل پنی غلار روانو. اولئک علی هدی من ربهم. تا پن اولئک هم الراشدون. سورۃ حجرات 5 وتولی کا 7 وتولی کا صحابه کرام پاخو مضبوط کلک مومنانو. اللہ پاک فرمائی اولئک هم المؤمنون حقا. اے خلقا دا صحابه کرام کامل کلک پاخ مومنان دی. سورۃ انفال 4 وتولی کا. او د دین لوی ډیګری شتا چې الله پاک وی زره صحابه کرامو نه خوشاله ما، زره صحابه کرامو نه راضی ما. رضی الله عنهم ورضوا عنه. اللہ وزر صحابه کرامو نه خوشاله ما دی، زمانہ خوشاله دی. مجادلہ 22 وتولی کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سورۃ الفتح 18 وتولی کا اللہ پاک فرمائی صحابه کرام رشتونی خلقو. اولئک هم الصدیقون. اللہ پاک فرمائی صحابه کرام ټول ډیر 1 نمبر رشتونی خلقو. سورۃ حشر 8 وتولی کا اللہ پاک فرمائی خپلو کې ډیر مینا محبت یو د یو بل نه ګولېدل زارېدل. رحماء بینهم او کلوی اولئک بعضهم اولیاء بعض. انفال 72 وتولی کا. او اللہ پاک فرمائی چې ما د دې پزړونو کې ایمان کلک لیکلو. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. مجادلہ 22. د دې وجه حدیث شریف کې وایي اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما ټول صحابه کرام پشان د اسمان دستور دي. کم صحابی پسې چې تاسو زین لار بومه. د یو صحابی ځان له دومره بلا فضائل دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے انت صاحبی فی الغار. انت صاحبی فی الغار. تزما ملګری په غار کې. وصاحبی علی الحوض. تب زما ملګری د حوض کوثر په غاړه باندې. دا تو ګور محبوب ابوبکر تنو توی اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی. زما په امت کې د ټولو نه اول به جنت تا. اے حضرت ابوبکر اتزی. دا وګوره عائشہ بی بی وسره محبوب سره د شپې ناسته وا. نو د اسمان ستوري نو ته وی جی قربان ستاسو په ملګرو کې داسې ملګری شته چې داغه نیکه د اسمان د ستورو په شان بشماري. نو ګوره وته وی آو سوکته او بکر تنو هو دے. حضرت عمر تنو هو بارکی وی چې لو کان بعدی نبی
کچر زمانه پس بل پیغمبر وی بالفرض محال شته خو نه، خو کچر زمانه پس بل پیغمبر وی محبوب وی. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، ناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وګوره دونه پوری وی چې محبوب وی کا لکه دو لونه حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لور کړي وی. او لنډه دا چې د دې ټولو باره کې وی ګوره او بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه، طلحه فی الجنه. نو چې د چا باره کې امام الانبیاء د جنت ډیګري ورکړي نو که خلق ارصد هغې باره کې وي ځان خرابوي. ګوره حضرت عایشې رضی الله عنها باندې او خدیجی بی بی باندې الله پاک سپیشل سلامونه را لېږلو. محبوب یا عایشة عایشې هذا جبریل، اے عایشې بی بی دا جبریل دی، یقرأ علیک السلام تا ته سلام وی. نو داسې ښکلې زنانه چې جبریل علیہ السلام په هغې باندې سلام وی، هغه په هغه جبریل باندې سلام وی. جبریل علیہ السلام راغی، الله پاک را لېږلې ما خدیجی بی بی ته الله رب العزت سپیشل سلام را لېږلی دی. د دې وجه محبوب فرمایي الله الله فی اصحابی، اللہ پاک نو یریگے، اللہ پاک نو یریگے زما د صحابه کرام مبارکی. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، زمان پس دید اعتراضاتو نخ مجوڑوے، اعتراضات پہ مکوے. ولی فمن احبهم فبحبی احبهم، سوک چی صحابو سر مین کئی نو زما د مین نو سر کئی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، سوک چی صحابو سر بغض کئی نو زما د وجه نو سر کئی. ومن آذاهم فقد آذانی، چاچے صحابو تا تکلیف ورکو نو ماتے تکلیف راکو. ومن آذانی فقد آذ اللہ، او چاچے مال تکلیف راکو نو دا اللہ لا تکلیف ورکو. او چاچے اللہ لا تکلیف ورکو نو اللہ بدی دنیا کے پکڑ کئی. دا وګوره د دې وجې موږ او تاسو ټولو له پکار دي چې صحابه کرامو سره مینه ساتو او د الله نه سوال کو چې د هغې په نقش قدم باندې موږ روان شو. نو د منافقانو خوی دا دی چې دی داسې کاملو خلکو باره کې چې الله وي دا کامل خلق دي، ګوره هغې باره کې وي دا بېوقوف دي. وإذا قیل، او هر کله چې وویلی شي لهم د منافقانو ته آمینو ایمان نوڑے، کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان ناوړی دی کاملو خلکو. د الناسو نه مراد کامل خلق، نو په دنیا کې کامل خلق صحابه کرام دي. قالو وای دا منافقان په جواب کې انؤمنو آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمکلو خلکو. نو ګوره الله پاک ته دا صحابه کرام دومره خوښ دي چې څوک صحابه کرامو ته څنګه نسبت کوي نو الله پاک په هغې باندې اکه شان فتوه لګوي. منافقان صحابه کرامو ته بېوقوف وی، نو الله پاک وی دا څوک چې صحابه کرامو ته بېوقوف وی دا د ټاپ تر پوند پورې کمکل دی. الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء هم دی د ټاپ کمکل بېوقوف دي. څومره تاکید دی، هم دی او السفهاء دی. هم السفهاء هم دا منافقان پورا کا مکل دی ولیکن لا یعلمون، دا سی کا مکل دی چې پخپل کا مکل تیام نه پویږي. یو کا مکل ځان ته کا مکل وای نو پوی به کی،
خو چې کمکلو مې په خپله کمکلتیا نه پوهېږي دی به څوک پوهي ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي دا منافقان په خپل کمکلتوب باندې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اکل چې مخامخ شي دا منافقان آمنو د مؤمنانو سره قالوا وای دا منافقان آمنا مونږ ایمان ناوړی دی وَإِذَا خَلَوْا او کله چې لاړ شي دا منافقان الى شیاطینهم مشرانو خپلو ته او کله چې لاړ شي دا منافقان مشرانو خپلو ته قالوا وای دا منافقان انا معکم یقینا منګه د تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ مستهزئون ټوکې کوونکیو د مؤمنانو پورې د څوارلسم آیات کریمه کې الله رب العزت د منافق نور خوونه ذکر کړي یو دا چې د کافر سره مرګتیا کوي د بيدینو مشرانو سره ناسته پاسته کوي د کوپر چې کم مشران دي اغي خوالزي اغي سره ناسته پاسته کوي او دویم دا چې مسلمانانو پورې ټوکی کوي مسلمانانو تسپک ګوري ما او تا ته پکې سبق دا دی چې ګوره مؤمنه تب ګوره مؤمنانو سره ناسته پاسته کوي تب غلط خلکو سره ناسته پاسته نه کوي اسنه اندوانو سره کین اغي سره رام رام او مسلمانانو سره الله الله بلدا چې مؤمن با مؤمنانو پورې ټوکې نه کوي وګوره مؤمنه ته آیات ته وګوره مؤمنانو پورې ټوکې کوونکو ته الله پاک منافقان وایي یعنی دا د منافقانو خوی او نخا علامت شو چې دی به مؤمنانو پورې ټوکې کوي نو مؤمن با مؤمنانو پورې ټوکې نه کوي د منافقانو چې کوم مشر عبد الله نومه رئیس المنافقین د منافقانو چې کوم مشر عبد الله خولي لیکا هغه یو پیرا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو نو چې ابوبکر صدیق ته سره لاس ملاو کو نو پتی زوی مرحبا بالصدیق ګوره د القاب وتا د منافق سوی ابوبکر ته مرحبا بالصدیق وشيخ الاسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله دا او بکر سره چې ملاو شو رضی الله تعالی عنہ سره وی مرحبا بالصدیق شیخ الاسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله پخیر پخیر ډیر رښتینیا شیخ الاسلام او د محبوب سره په غار کې دویم مرګریا الباذل لګون کې د مال او د جان په امام الانبیاء په دین اسلام په خیر هر کله ثم اخذ بيد عمر بعمر ته لاس ورکو فقال مرحبا بالسيد بخير مشرف بخير الفاروق القوي وګوره الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم پخیر سردارا مشرار کلا الفاروق د حق او د باطل په منځ کې فرق قون کیا القوی فی دین الله
دا الله په دین کې ډیره مضبوطه الباذل نفسه وماله لرسول الله خپل ځان او خپل مال په محبوب باندې الوزون کې په خیر منافق تا ګوره چې حضرت علی ته لاس ورکو مرحبا بابن عم رسول الله مرحبا بابن عم رسول الله وختنه په خیر د محبوب د تر زویا په خیر د کاکا زویا د محبوب زما په خیر نو ملګرو ته وی مو کتلو منافقانو مرګرو ته رستوي وو کتلو دا ما څنګه کرتب وکړو تاسو چې کله دې سره ملاو شئ کنه داسې وته وایي په خیر څنګه خې شیخ الاسلام سے خې فاروق اعظم سے خې د محبوب زما خې دی ته موږ تاسو ملګریو تاسو څنګه مؤمنان یې موږ غشان مؤمنان یو موږ د سرم جمعات کیمیو په جهاد کیمیو داسې وسره کوي الله پاک دې دو پړک تو ګور کافر سره د کافر مرګره مسلمان سره د مسلمان ملګری حدیث شریف کې وی چې الله پاک تا پرز د قیامت بد سړی به آغی تجدو من شر الناس حدیث داسې دی تجدو من شر الناس یوم القیامت عند الله ذل وجهین دا دو پړک نه دی دا د خدای پاک ډیر بدیش دو پړک څه ته وي الذي یاتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه کافر توی موږ ستا مرګریو ستا د پاره وکار کو جاسوسی بکو خدمت بکو دین اسلام به ختمو مسلمان به ختمو قرآن به ختمو ستا مرګریو ا مسلمانانو توی زه خو ګور داسې کلک مسلمان یم نو وی من کان ذل وجهین فی الدنیا حدیث لیکا من کان ذل وجهین فی الدنیا سوک چې په دنیا کې دو پړکتوب کوي سوک چې په دنیا کې دو پړکی کان له لسانان من نار یوم القیامه د دب په دوزخ کې په قیامت پرد باندې بیا دو جبی د دې وجه وی دورانگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا دورانگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورانگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا دو پڑک تو پریدا دورانگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا د پښتو د بزرگ داولی کا یا ش مسلم یا ش کافر دواړه کې دې نشه یا ش مسلم یا ش کافر دواړه کې دې نشه سینه د یو د پکې دوزړو نه زیدې نشي یا سم سوچ مسلمان شه بد اسلام خدمت کوا د اسلام کارونه کوا آیا ور پسې سمخ واشه چې پته ولګي یا ش مسلم یا ش کافر دواړه کې دې نشي ولی سینه د یو د پکې دوزړو نه زیدې نشي نو آیات کریمه کې وای چې ګوره دا د منافقانو خوی دی چې دی مسلمانان سپک غني مسلمانانو پورې ټوکی کوي مسخري کوي د دې وجه مسلمان پورې ټوکی کول هغه ته سپک قتل او خاص کر بیا د نسب د وجینا د حسب د وجینا د کسب د وجینا دا بیا وایو رستو بم راشي نوح علیہ السلام سره چې کوم غریبانان خلقو کنا ناغي پوری بکافرانو ټوکی مسخري کول سپک په وتا قتل نسپک په وتا ولي قتل او وی بهم ښکارا ډیر بدمعشانو وی اراذلونا دا رزیلان دي دا مونږ کې پریوته خلق ته هیڅ خلق ته وی دا ولي به وته وی ناغه مؤمنان مسلمانانو به بچو له پاوړه غټل نو تفسیر مظهری لیکلی دی قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله رحمتا واسعه
چې چا به جامې جوړولې، چا به جامې وینځلې، او چا به سپلې جوړولې او سپلې به ګنډلې. ته پښتو باندې پوهېږې که نه؟ چاته د حسب او نسب د وجې نه سپک کتل دا د زړو کافرانو او د منافقانو خوی او نښه ده. د دې وجه حدیث شریف کې راځي چې سنتانی من اهل النار سنتانی هما بهم کفر. یو دوه خبرې دي چې په هغې بنده کافر کیږي. یو څوک سپک ګڼل چې حلال یې ګڼي. اوس سپک مسلمان ته سپک کتل دا الله حرام کړي دي، په دې بنده ډېر لرې ځي. د دې وجې بعضې زنانه چې دي هغې نورې زنانه سپکې ګڼي. نو وروستو به تاسو ووایې سورت حجرات کې خاص کر خدای پاک زنانو ته وایي چې ولا نساء من نساء، سړی به سړی سپک نه ګڼي، ټوکې پچموزې مسخرې به ورپورې نه کي. خو خاص کر زنانو له پکار دي چې نورو زنانو پورې د هغې د بدن، د هغې د صحت، د هغې د قد، د هغې د جامو، د هغې د پیزار د وجې نه، د هغې د شکل د وجې نه هغې پسې ټوکې پچموزې مسخرې نه کوي. په دې الله ډېر خفه کېږي چې څوک مسلمانې پورې ټوکې پچموزې مسخرې کوي. دام په دې کې داخل دي چې یو زنانه د قد نه چیته ده او نور زنانه ډایرکټ هغې پورې خندنې کوي یا پټې پټې هغې پورې خندنې کوي. کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے وغیرہ کی نقل اتارنا یا قد قامت، دیتا گورا، یا قد قامت اور شکل صورت کی نقل اتارنا گناہ بے لذت ہے. یار څه خبرې ښکلې ښکلې کي دا مفسرین خو ټیم نه دا اوس دا د سرو زرو په اوبو لیکل پکار دي، ادا ترزن کدن عملي کول پکار دي. اوس یو زنانه ده هغه یو شان ګرځي، د هغې دغه سټایل دی. اوس بله زنانه د هغې په شان ګرځي لکه د هغې د بېعزته کولو دپاره. اوس یو مولي صاحب دی هغه خپه معذوره دی، یو مولي صاحب دی مثال هغه خپه معذوره دی، یو طالب دی هغه خپه معذوره دی، غریب کوږ ګرځي، ګوډ ګوډ ګرځي. اوس بل کس د هغې مولي صاحب او طالب یا یو زنانه ګوډه ده پخپه، اوس نورې زنانه د هغې هغه نقل و تاري ګوډه ګوډه ګرځي. اوس دا سمه ده او دا ګوډه ګوډه ګرځي. نو خدای پاک به د یا ډارېکه ګوډه کي، دا ووره منمه، خدای پاک به د یا ډارېکه ګوډه کوي یا به د ان ډارېکه ګوډه کوي. دا مونږ ولیدلو، ته به یې ووینې خو ته ورته خیال نه کوې چې څوک د ګوډانو نقل اتاري د سپکاوي دپاره د بېعزتۍ په نیت باندې، نو خدای پاک دی په دنیا کې یا په ډایرک انداز ګوټ کی دی ګوټ کی، او یا دله خدای بچی داسې ورکړي چې ګوډانو شلیانو وړاندانو داسې. ادا ته ګوره د خپل کلي معاشره کې چې څوک د دې هسې مثال مې درته ووایي، داسې خو نور بلا خبرې دي، خو لکه چې ته د سپکاوي په نیت یو معذوره دی، چاړه دی، چاړی ده، تتې تتې خبرې کوي، اوس تا له خدای پاک ښه ژبه درکړې ده او ته د هغې د شرمولو دپاره، د هغې د بېعزته کولو دپاره مستهزئون، ساخرون، ټوکې کې، سپکاوي کې او تم تت تت کې، نو خدای به د یا چاړی کی یا چې ستا نه کوم بچي او بچی پیدا کېږي هغې به ټول چاړاګان او ګونګیاني، ځکه دا تا مسلماني او مسلمان چاړه چاړی پورې ټوکې پچموزې کړې وې. حدیث شریف کې راځي دا مسلمان او مسلمان ډېر بدتر دي چې دی بل مسلمان پورې ټوکې پچموزې مسخرې کی. دا وګوره څه وایي، انما نحن مستهزئون واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې مخامخ شي دا کسانو سره چې ایماندار دي وایي دي موږ ایمان نه وړی دی، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ،
دې نقطې ته ګوره. واذا خلو او کله چې دا منافقان لاړ شي الى شیاطینهم خپل مشرانو ته، نو شیطانان صرف په پیریانو کې نه دي ښا، دا د پیریانو ماماګانو غنه یادي. د آیات کریمه کې د پیریانو غنه یادي خو ښکاری نه، هغې له کوی کاب ته ځي سو. دا الی شیاطینهم مشران موږ معنی کو. څه مطلب؟ لکه څنګه چې په پیریانو کې شیطانانی، داسې په انسانانو کې، په نارینه او زنانو کې هم شیطانانی. شیطان توپ څه کوي؟ چې خلک ګناهونو ته رابلي. شیطان کاردار چې خلک ګناهونو ته رابلي. الله یستهزئ بهم، الله پاک یستهزئ بهم سزا د ټوکو به ورکوي د منافقانو ته. الله پاک به سزا د ټوکو ورکوي د منافقانو ته. ویمدهم او زیاتی الله پاک دوی لرا فی طغیانهم پسرکشی د دوی کې یعمهون چې حیران بی دا منافقان. اوس په دې آیات کریمه کې الله پاک تسلی ورکی مسلمانانو نارینه او زنانو ته چې څوک مؤمنانو پورې ټوکی کوي، الله پاک وی تاسو اوس بیغمه شئ. الله پاک وی ز پوشا او زما کار پوشا. هسې تاسو سوچو کې دا مومن سړی او مومن خزا دا د الله پاک څومره زیات خوښ دي چې دی پورې څوک ټوکی کوي. الله وی دا ټوکی کوونکي اوس ماته پرېږده. ور الله پاک خپل نوم مخکې ذکر کړه. الله اکبر. الله پاک وی اوس تا پورې چې څوک ټوکی کوي که نه، دی به دنیا و آخرت کې زه په شرمونو شرمومه. خو خدای پاک داسې کوي، ښه توجه سره اورئ نو بیا پوهېږي چې سمدستي مجرم په جرم نه رانیسي. الله پاک سمدستی مجرم په جرم نه رانیسي. خو ارس ولا ورکی، بنگله ولا ورکی، گاڑی ولا ورکی، عزت ورکی، صحت ورکی، نقد ورکی، جوړه جامې ورکی، بیگم ورکی، بچی ورکی، فصلونه ورکی، جیداد ورکی. چې خړو سپک کی چې دا بیا نوی چې داسې داسې پاتې شو، نو الله رب العزت بیا دې پکړ کی. خدا سے پکړ کی چې بیا د الله نه څوک خلاصولی نشي. نو تو ګوره دې آیات کریمه ته الله مفسرین وی الله پاک خپل نوم مخکې ذکر کو چې اے مومنه مومنی دا تا پوری چې څوک ټوکې پچموزې مسخرې کوي، اوس ته بېغمه شادي ماته پرېږده. د مومن مسلمان په غم باندې الله غمجن کیږي. او ګوره یستهزئ الله به دې پورې همیشه ټوکې کوي، دی له به الله د ټوکو سزا ورکوي. منافق له خو ټوکو سزا داسې ورکوي چې د منافق خو مونځ قبلیږي نه او دې سار مانځله راځي د یارې نه. لکه هغه وخت کې به مونځونه کولو، جهادونو له بتلو، په ګولۍ به لګېدو، مثال په غشي به لګېدو، نو هغې هندوستړی خدای ناراضه، دا سزا وتم شوه. خو یو سزا په آخرت کې دا ده چې کله میدان حشر کې دی ولاړي، نو الله به په شرمونو شرمي. چې کله اعلان وشي د سجدې اډر وشي، نو ټول مسلمانان به سجده کوي او د دې منافقانو د املاګانې به د تختې په شان شي، دی به سجدې توفیق دې ته نه میلاویږي. او بل دا چې کله خلک په پل صراط باندې پورې وځي، نو مسلمانان به د بجلی د پړک په شان پورې وځي، او دا منافقان به خدای پاک په شرمونو شرمي. دی به څوک په خړپوسو باندې ځي، په تندکونو باندې به ځي، دی ته به تک تور تم شي. دی مسلمانانو ته انظرونا نقتبس من نورکم، ولکه ته خدا سے پاوا لړې ایثار شه که نه مونږ له خپل لایټ راکه. مسلمانان به ورته وي دا دلته لایټونه نه میلاویږي. دارنګې حدیث شریف کې راځي
دی پورې به الله پاک داسې ټوکې کوي مسلمانان به خوشحالي خاندي به بدی باندې څنګه جهنم کې به منافقان پراتی او د جهنم په لاندې کنده کې به پراتی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو جنت گیټ بدی ته کولاو شي الله رامنډه بکی منډه به وی چې څنګه د جنت گیټ ته ورسی یو درز بشي چې د جنت گیټ بدی ته بند شي نو فیضحک المؤمنون منهم نو مسلمانان بدی پورې او خاندي الله رب العزت وی دینن تا پورې ټوکی کوي تا پورې خاندي خو یو ورځ را روانه د مؤمنه صبر کوا ته بدی پورې خاندي الله یستهزئ بهم الله پاک سزا ورکوي د ټوکو د دوی خو ما تا ته وی سمدستی نه رانیسي ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته مهلت سو زیاتی دی لرا فی طغیانهم پسرکشی د دوی کې دیتا استدراج وی استدراج دیتا وی چې ستا په محله چمګاون کې یو ګناهګار سړی یا یو ګناهګار ښځه او هغې ګناهونه کوي او الله پاک ولا سره د ګناهونو بنګله ورکوي گاڑی ورکی صحت ورکی جوڑا جامه ورکی فصلون ورکی دیتا استدراج وی نو حدیث کی وی چې په د باندې ډیر زیات اوجاړه خپشه په داسې ښځه په داسې سړي چې ګناهونو باوجود ورله الله هر سل پسل ورکی دا اوس الله پاک دی پکړ کوي دا الله ردی عزت نه کوي دا الله پاک د دې اکرام نه کوي د دې داسې مثال دی د پویا کولو دپاره لکه ستا کمره کې مانګه کورې دی بس چې ته سار راپاسې نه خپل کار کړي قیمتي څیزونه خرابوي ته کوشش وکړې کله ورته په آلو باندې کله په کچالو خو خوند نه کړي دوایي اچوي نو ته داسې وکړې چې ښکلې غټه کړکۍ راوړې پنجرې په شکل په هغې کې ورته مالټه انار کیلا امرود هغه داسې ځوړند کې نو دا ته اوس ته د منګکورې اکرام نه کې چې ګنې دې ستا میلمه دی ته ولې عزت کې خو دا ته چې ورته دا دومره خواږه ماږه دی دا دې ته په دې پکړ کې دا منګکورې وي چې دا خو زما ډېر عزت کېږي نه خو پوهېږي نه دننه راشي نو چې راشي نو بس سار مال ورته ته لکۍ ته پړې واچې تار واچې ماشوم لی ورکړي چې راب ته یې بوځه بس ښکته بره ښکته بره ته د منګکوري سره دا پکړ کولو دپاره ته دا اکرام کې نو آیاتونو کې به داسې ډېر راځي چې سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین سورة اعراف 182 وتولیکا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون الله وی دا ګناهګار موږ په مزه مزه پکړ کو ونملی لهم موږ دی له مهلت ورکو ان کیدی متین الله وی زما پکړ چې دی هغه ډیر زیات سخت دی وګوره د منافق یو سزا دام ده چې دا منافق یعمهون دی باوجود د مال د بنگلې د گاڑی د حیران او پریشان دی څوک چې په دین اسلام باندې نه چلیږي نو د سره که هر څومره مال دولتی یعمهون دی غریب حیران او پریشانی ہر بی دینا ہر منافق دے بدنیا کے پریشانی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدا اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالة چاغستی دا گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی فما ربحت پس ہز گٹاو نکڑا تجارتهم تجارت ددوی پس ہز گٹاو نکڑا سوداگرے ددوی وما کانو محتدین او ندی دا منافقان پس عملار روان وما کانو محتدین
او ندی دا منافقان محتدین لار مندن کی. پدی آیات کریمہ کے دا منافقانو نور دو خویون ذکر کی او گر اولائی کے ذکر کو. دا مخ کی چی سمر خویون والدی سو خویون والدی پا مزا مزا تلی کا چی پویم شی. دا تش دخلی مومنان دا تش دخلی مومنان دا ڈوک بوگیان دو کباز دا ڈوک بوگیان دو کباز دا دروغجن دا روانکاری دا مومنانو پسی چی لگیائی چی دا کمکل دی دا مومنانو پوری چی ٹوکی کئی. اللہ وی دا ڈیر لوی تاوانیان دی. تاوانے سو کو تاوانے داو کو چی دین اسلام پری خودو خکولی خکولی لکا چی پوشی. تاوانے دادے چی دین اسلام پری خودو بی دینی واغستا نیکے پری خودے گناہونے واغستو. نبی علیہ السلام پری خودو کافرانے واغستو. دا نبی علیہ السلام طریقی پری خودے دا غیرو پا طریقو پسیشو. دا سمرلوے نقصان دے کی. اولائک الذین داغ کسان دی اشتروا الضلالتا چاغستے دا گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی. دی مثال دا سی دے لکہ یو منڈے دا پائی گر سخرسیگی اس خط آجر آگا دے چی خخصی زنوالی زان لگٹاو کی. نو مسلمان خط آجر دے دیری دنیا دے منڈا ہے کہ زان لا آخرت گٹی. مومن مسلمان پا دنیا باندے زان لا آخرت گٹی. سونا خکول خبری دی. مومن مسلمان پا دنیا باندے زان لا آخرت گٹی او منافق پا دنیا باندے زان لا آخرت تباکی. اسی مثال لے لکا معشومی کنا یو خواواتا دا سروزر و خخت پراتا دا ابل خواواتا چپس پراتا دی او دا سی یو بندل چپس تے. اس تا دی معشومی تا دا سروزر و خخت دی وطا میخی دا او دا چپس و بندل دی وطا میخی دی. و دا معشوم ندا دا غسروز رو خخت نرالی اوی گنی دا سی دا پوچی غنت شیده دا غسروز رو خخت نرالی بلکہ دا چپس و غبندل لاخلی. اس دا پدے نپوئیگی چی پدے سروز رو خخت کی سمر دا بندل پرتیری. دا منافقان دا سی دی سرزر نالی چی کم خکولی دین اسلام دے قرآن دے محبوب دے قبر خیرت لتیارے دے داغی بدلہ کی دا دمرا اسی زبانی جمع خرج آمنا آمنا ڈوگ بوگ دروغ روانی صحابوں پس بد ردی مسلمانانو پور ٹوکی پچموزی. اولائک الذین داہا کسان دی اشتروا الضلالتا چاغستی دا گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی. فما ربحت تجارتهم نو ہس گٹاو نکڑا تجارت دی. ما ربحو فی تجارتهم فما ربحت تجارتهم اس گٹاو نکڑا تجارت دوی. تجارت خو خلق دا دے دا پارا گئی چی سرم بچ کی راس المال سرم بچ کی او چی سور پور خدای پاک ان خلی دا دی گٹا سکے چی سرم سرو خوڑو. وما کانو محتدین او ندی دا منافقان لار مندن کی. مثلهم مثال ددوی کمثل الذی پشان دا غکستے استوقدا
چې بل کړي دې کس نارن اور لرا فلما پس هر کلا اضاءت چرانا کی دا اور چروخان کی دا اور ما حوله آغا چی چار چا پیر ددندی ذهب اللہ نبوزی اللہ پاک بنورهم بوتلا اللہ پاک رنا ددوی ذهب اللہ نبوتلا اللہ پاک بنورهم رنا ددوی وترکهم او پری خودل اللہ پاک دی لرا فی ظلمات پداسی تیارو کی لا یبصرون چی دوی حس نوینی اس دے آیات کریمہ کے اللہ پاک د خلقو د پویا کولو د پارا مثال ذکر کئی د خلقو د پویا کولو د پارا مثال ذکر کئی اس دا مثال د کافرانو او د محبوب ذکر کئی حاصل د مثال دا دے چې لکا یو خوش بیابان دے تک تور تم دے پاکے اس خلق ناس تے او داغین لارم رو کشوی دا یو بلوم نوینی دیکھ یو خکول ساڑی راغے وسر یو مزیدار ڈیولا دا تلارم معلوم دا اس دے خلقو لپکارو چا دا دے خکول ساڑی استقبال کڑوے دا دا نیزان لا لیدکی بل کڑوے ماچسی بلے کڑوے اور ایت حاصل کڑوے او دا تیوے چی جی قربان لار کم دا پکم لار منگ لار شو چر دے تیارو زنگلونو نا بیابانونو نا اوزو نو دی دا سے چلو کو چا غخکول سڑے نو چر دی خوال راغے نو دی اگر آگیر کو ویٹا کو ناغت غخپل رانا واغستا او لار خورتا معلوم ہوا دی خوش بیابان کے پتک تور تم کے اکشان پاتی شو چی پاسی لار وطا معلوم ندا بیا پکندو کا پرو سر شو دکشان دمکی معظمی خلقو دکو پر پتیارو کے ظلمات د شرک پتیارو کے د جہل پتیارو کے د بیدینے پتیارو کے اے د دین بلو اتیارسی چلور بے پیدا شوا نو مڑکولا بے نو منگا غزالی خبر یادولے اوز خلقوی چی میاوالی که ده یوالک لورو شوا اغریب پسرو ویشتا چی داولی دا لورو شوا تو گورا منگ پخانه خبری کو خو چی قرآن نیویلی کم خزی او کم علک نو بدک چل بی نو داوز تازه تازه خبره ده دا ټولو خلقو پخلو باندې ده میاں والی کې دا لک لور شوی ده نو وی وشتا چې دا ول وشوي ماوی چې زما به لک کیږي نو دا لک او لور دا خدای الله ورکړه ده چاله جینې ورکی خدا ظلمات دا تیاره ده تیارو دا چې قران نه وای نو تیاری وي ولنده دا چې محبوب تشریف راوړو نو چې محبوب تشریف راوړو نو دی خلکو له پکارو چې د محبوب عزت کړي وي نو دی د محبوب بی عزت شروع کړي تر دې چې نعوذ بالله مره مبارک ته ولا صادر واچو نو دومره راخ کو چې کیفیت ډیر بدل شو نو بکر تنه په منډه منډه راغی عقبه ابن معیط له سوق ورکو وتوی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو یو سړی په دې وینا باندې وجنه چاغوی رب زما الله دې دا وګور او نعوذ بالله چې په سیده حالت کو نو لری کلمې داسې زونه خازلی دومره به محبوب درلو جن شو چې بچې به ول لوټه کې وبروړي لوخي کې نو بچې بم جړل محبوب بم جړل بچې جاړه ما الله پاک بداسي وخراولي چې ستاد والد محترم دا خبره
چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا با الله پاک هر کچا او پوخ کور ته دن ورسی خپکیږه ما داسې وخت په الله راولي نو ګوره مرګري به ولا په ګرمو ګرمو شګو سملول مرګري به ولا په سورړ کو سملول نو الله پاک محبوب ته وحی فرمایلا چې دی پرېدا مدینه منوره ته لاړ شه نو محبوب ته مدینه منوره ته لاړ او دی اکشان په زړو تیارو کې پاتې شو آیات کریمه نه معلومه شوه چې خلکو له پکار دي چې د داعی ناشکری نه کوي د ایماندارو قدر پکار دی تا ته څوک دین ښیي د هغه دیندارو قدر پکار دی هسې نه د دې قدر ناشکري وشي او الله پاک دا نعمت بل طرف ته ونسي مثلهم مثال د دوی کمثل الذی پشان دا غسړی دی استوقد نارا چې بلکړي اور لرا فلما پس هر کلا اضواءت چې روخان کی داور چې رڼا کی داور ما حوله آغا چې چار چا پیرا د دې بلون کی ندی ذهب الله نو بوتل الله پاک بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پری خودل الله پاک دوی لرا فی ظلمات پداسی تیارو کی لا یبصرون چی دی حس نوینی سمون دا کافران پشاند کانو دی سمون کان دی بکمون چاڑا گاندی عمیون راند دی فهم لا یرجعون پس دین را گرزی حق تا وګورا الله ودا سن خلقتی وی صرف رانات ندنتلی صرف تیارو کی ندی پاتی شوی بلکہ اللہ پاک فرمائی چې دا کافران ډیر زدیان عنادیان دی څنګه زدیان عنادیان دی سمون یو معنا دا کافران پشاند کڼو دی کون نه دی پشاند کڼو دی اوس یو کونه دیندار یو جنتی دی ګوره ښا یو چاړه یو مسلمان نه خو جنتی دی یو ړوند دی او دیندار نه خو جنتی دی دا ظاهری کون نه دی ظاهری چاړه وړون نه دی خپل خپل سترګې دي ادا سه مزیدار جبه دا ارسوي سمون دا کافران پشاند کڼو دی بکمون دا کافران پشاند چاړه گانو دی عمیون دا کافران پشاند ړندو دی سمون کان دی دا اوریدو دا حقنا عن سماع الخیر ارس اوری خو کناوری نو قرآن ناوری اللہ والا غوگ ورکڑ دے چی پدے غوگنو قرآن اورا نو دے پدے غوگ باندے ارس اوری خو کناوری نو قرآن ناوری سمون نو سوک چې د غوږ نه د غوږ کار نالی نو د الله په نږدې کوڼ دی اگر چې د خصم دی سمون کان دی دوی دا اوریدو د حقنا بکمون چاړاګان دی د ویلو د حقنا سوک چې په ژبه باندې سمې خبرې نه کوي نو که ژبه شته نو د الله په نس چاړه دی تو ګوره د آیات ته د چا چې ژبه شته او په ژبه باندې سمه خبره نه کوي نو د الله په نس باندې دی چاړه دی ګونګی دی بخاری شریف کې وی ان ترا سمن
بکمن عمین ملوک الارض. د قیامت علاماتو کې علامت دا دی، د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې ته کله وګورې چې د ملک بادشاه داسي سمن کوڼي ارس اوري خو د غریب جړا او فریاد نه اوري، ګانې اوري ارس اوري په غوږونو، ښکلي غوږونه یې دي دوه. سمن کوڼي باچا د اورېدو د غریب د فریاد نه، د سمې خبرې نه. بکمن چې کله ته وګورې چې د یو ملک بادشاه چاړه دی، د څه نه چاړه دی؟ لوی لوی تقریرونه کوي، داسې تقریر کی ته وې که دی خو خدای پاک راکړی دی مونږ ته هم دی، خو چاړه دی هر څه وایي خو که نه وایي نو سمه خبره نه وایي. او عمیان ړوند دی د لیدو د غریب د حال نه، که نه ویني نو د غریب غربت نه ویني، که نه ویني نو د مظلوم باندې ظلم نه ویني، که نه ویني نو په دې دور کې انډر پلی نه ویني. چې دا کوم ځای کېږي؟ دا کویکاپ نه شاته کېږي. عمیان ړانده دي، سم خلکو ته وي وښیه څه دي د سره، نا سره خو یا مسواک یا تسبیح یا ورسره منګزي، ږیره پې منګزي، اجیسي نه هغه نه ویني. عمیان ان ترى سمن بکمن عمیان ملوک الارض، نو فذلک من اشراط الساعه. دا د قیامت د علاماتونه یو علامه ده چې کله خلک داسې شي. لنډه ده چې دا درې اندامونه دا د الله ډېر لوی نعمتونه دي، دا به صحیح استعمالی او چې دا سم استعمالی الله به د حقیقت نصیب کی. چشم بندو گوش بندو لب بند گر نبینی نور حق برما بخن. بزرگ وی غوږونه سم استعمالوه، په دې ګانې بجانې ماوره، جبه سم استعمالوه، په دې چا پسې ټوکې پچموزې دلزاري کنزل غیبتونه مه کوه، او دارنګې سترګې سم استعمالوه، په دې پردی تور سرو ته مه ګوره، غلطو پټوانو تصویرانو ته مه ګوره. نو چې غوږونه سترګې او جبې چشم بندو گوش بندو لب بند دا خسم سم استعمالوه. دا سترګې د حرامو نه بندې کا، غوږونه د حرامو اورېدو نه بند کا، جبه د حرامو ویلو نه بند کا، حرامو نه. نو چې بند کړو نو گر نبینی نور حق برما بخن، وی که الله پاک در باندې حقیقت کو لاو نکو نو بیا په ما باندې وخانده. د دې وجې دا درې اندامونه الله پاک ذکر کوي چې دا داسې دي چې بس داسو غلط استعمالی فهم لا یرجعون، دی بیا حق خبرې ته نه واپس کیږي. او کصیب من السماء، یا مثال د دې پشان د ډیر باران دی، من السماء چې د بارنۍ د اسمان د طرف نه، فیه چې په دې باران کې ظلمات ډېرې تیارې وي، ورعد او غلزار وي، وبرق او برېښنا وي، یجعلون ږدي دي اصوابعهم ګوتې خپلې، ږدي دا منافقان خپلې ګوتې د ګوتو سرونه ږدي، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجې د تندرنا، د تندرونو د وجنا، حذر الموت د وجې د یری د مرګنا. والله محیط بالکافرین، او الله پاک راګیرون کې د کافرانو لرا. دا منافق مثال ذکر کی دی آیات کریمه کې
د منافق مثال ذکر کی چې دې شکمن دی پزړه کې شک ته اپخلی آمنا امنا وی د مثال حاصل داره چې تک کتور شپه ده باران دی تیز خلق میرا خوش بیابان کې راگیر دی اوس چې کله پړک شي نو دته لا روح کاری او ګړز ګړوس سره دی غوګونو کې ګوتې ورکی چې اسنه چړک او تندر په ما باندې رو غورځيږي دک شان لکه څنګه چې باران د برن راوریږي باران کې پیدې دي و چې زمکه په تازه کیږي شنی کیږي زرغون کیږي دک شان قرآن مجید باران رحمت ته پدی باندې الله پاک مړ زړونه وچ زړونه د جهل د کفر د شرک د بدعملو د بيدینو هغه وچواله الله پاک د قرآن مجید په وجه باندې هغه په سیرابوالی باندې بدل کی نو لنډه دا چې د ظلمات مثال دا د کافر د منافق د کفر او د نفاق غتیری دي نو قرآن مجید کې چې دا کوم احکامات ذکر کیږي لکه مونږ شو روزه شو زکات شو عشر شو سرسایه شو دا پدی باندې دا سیدی لکه ظلمات اراد نه مراد قرآن مجید کې دی توی گناهونه مکوي کني ګوره ماران دي لړمانان دي دا تخویفات او زجرونه یادي برق نه مراد د قرآن مجید دا خپل دلائل د دین اسلام د حقانیت دا پړکا نو پکار دادی چې دا منافقان د قرآن مجید ته وق کلاو کی الله پاک وی دي سکی یجعلون اصابعهم فی آذانهم ګوره مبالغه ده ګوتې څوک ټولې په غوږ کې نه ورکوي او الله پاک وی ورکی دي ګدي دي غوږونو کې خپلې ګوتې یعنې د ګوتو دا اثرونه ورکوي خو مقصد دا دی چې دوی دومره کوشش کوي چې د مبلغ د داعی د قرآن ویونکي دا आवाज د غوږونو ته لا نړ شي ځکه دا په د باندې داسې لګي لکه څنګه چې خلکو باندې تندر او چړک لګي خو الله رب العزت وی کتار څومره د تیښتې کوششو کې والله محیط بالکافرین د الله رب العزت علم او د قدرت نه قوتې نشي یکاد البرق نزدې وی دا برېښنا یخطبو چې و تختی ابصارهم نظرونه د دوی کلما اضاء لهم کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا دوی ته مشو نو دی روان شي پیه په دغه رڼا کې کلما هر کله اضاء چې رڼا وکړي دا برېښنا لهم دی منافقانو ته مشو نو روان شي دا منافقان پیه په دې رڼا کې و اذا اظلم او کله چې تیار کړي په دوی باندې قامون ادریږي دا منافقان ولو شاء الله او که غخته الله پاک لذهب نو خامخا بوتلی بیوی بسمعهم غوگون ددوی و ابصارهم او سترگی ددوی ان الله بیشک الله پاک علا کل شیء قدیر په هر سیز باندې قدرت لرون کې ده دا آیات کریمه مقصد دا دی چې دا منافق چې دی نو دا مفاد پرست دی منافق چې دی نو دا مفاد پرست دی که په دین کې وته پیدا ملاویږي مال سیوا شو یا زوی وشو یا ساروی و گڑا بیزا غوامی خاغی پیسی واکڑو او ډیر خدین دی یارا مخ کې پکارو بس دیندار دی خو کچر تخپی خوک شوا یا بچی زخمی شو یا ساروی مړ شو یاره دا په مونږ باندې خنه دی راغلی
منگ دا پریدو دا برست راشی صورت حج 11 و تولیکا ومن الناس من يعبد الله على حرف اللہ وی صدا سری شک کی محبوب چکل مدینه منوره ته تشریف یوڑو نو سخلق رالو منگ اسلام روڑو نو چی اسلام روڑو نو کمال بے سیواشو باغ بے میوه ډیر وکړه پټی به فصل ډیرو کو دکانداری به خشوا او دارنګ بچی به وشو ساروی کې به پیر ډیر شو یار دا مخ کې پکارو دا خو ډیر خپل کار دی او کچر ایمان به راوړو الک تکلیف پوته ملاو شو مثال باغ کې بس مسله شوا فصل کې بس مسله شوا ساروی کې بس مسله شوا وربوس په پړسولیو یار زدا خپل بیعت علی الایمان علی الاسلام ماتوما ولی ماته یار دا په مونږ باندې خنه دی راغلی نو آیات کریمه حاصل داره چې منافق مپات پرسته کپ دین کې وته پیدای خو دیندار دی او کپ دین کې وقتی تور نقصانی نو بس دین ور پسې پریدي ما او تاسو ته سبق شو آیات کریمه کې ما او تاسو سبق داره چې مؤمن په هر حال کې دینداري که غمی که خادی خدای په دین اسلام باندې رواني دی بخپل سود زیان ته نه ګوري خپل لیکا مومن مسلمان بخپل سود زیان ته نه ګوري بلکې مومن مسلمان به هر حال کې د الله پاک حکم او د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې ته ګوري چې بس دا پوره شي خیر دې که ظاهری وقتی تور زما تاوانو شي دا تاوان نه دی دا ګټه ده لنډه دا چې مؤمن مسلمان به په هر حال کې قرآن او حدیث پسې ځي اگر چې وقتی تور دیوي چې په دې کې زما تاوان او نقصان ولې نه دی ظاهری او چې هر منافق ته نو تو ګوره کلما اضاء لهم مشوا فيه دې چې کله رڼایي وته یعنی ګټي پیدې پکې په دین اسلام کې نو مشوا فيه بس بیا دیندار دی و اذا ظلم علیهم قاموا او چې کله وته تکلیف راشي نو بیا ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الله وی سم چلیگا کني ز په دې قادر ما چې الله وی کون دې کما الله وی ړوند دې کما وګوره توی دا الله پاک وی دا اسی دم کی نه دا زدا سی کول شمه ولی ان الله بیشک الله پاک علی کل شیء قدیر پارسیز باندې قادر دے الله پاک دا سی کړی دی کئی کولی شي تو ګور الله پاک سکی الله پاک دا سکی چې یو لکو ایو جینیوا آصاب نومه او دالک او نایله د جینې نومو نو دی ته بل ځای ملاو نشنو دی بیت الله شریف کې واخ کې غڼه ګونه دورا نوا او تیار ولېټونم نو دین غلط کارو ش بیت الله شریف کې دن جمعات کې دن نو الله پاک پارسیز باندې قادر دی د دینه غټه جوړ کړي دا الک نیم غټه جوړ کړه او دا جینې نیم غټه جوړ کړه ان الله على كل شيء قدير دا وګوره الله وی سم چلےګا ګناه مکوا ا ګنار دې ګناه دې خو چې یو ځای الله عزت ورکړه دی او تعالی ته بی عزتی کینو الله بر داسي بی عزت کې په انټرنیشنل سطح او بی عزت کېږي دا اوس ته بوس راشي نږدې خدای پاک وتوی د خالی پر ازمیان منی سه نو چاغي نیولو نو ان الله على كل شيء قدير الله پارسیز باندې قادر دی الله رب العزت داغینا شادوغان جوړو بلعم ابن باورا بارک رست رازی الله وی نعوذ بالله ورا د سپی مثال ورکی نو الله وی ز قادر ما سم چلیگا کنی الله بدن غټه جوړ کی شادو بدن جوړ کی خنزیر بدن جوړ کی ان الله علی کل شیء قدیر یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت کوے
یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت کوئے ربکم الذی درخ پل آزاد خلقکم چی پیدا کری تاسو والذین او آغا خلق من قبلکم چی مخکستاسو ندی لعلکم تتقون د دې د پارا چې تاسو پرهیزګار شئ د دې د پارا چې تاسو متقیان شئ د دې د پارا چې تاسو بچ شئ د عذابونو نه د دې د پارا چې تاسو بچ شئ د عذابونو نه په دنیا او په آخرت کې الذي الله پاک غزاد ته جعل چې جوړه کړې ده الله پاک لکم الارض ستاسو د پارز مکا فراشن فرش والسماء او اسمان در لجو کړې ده بنا انچت وانزل او راورول دی الله پاک من السماء د اسمان ماء ابا فاخرج فسرستلی دی اللہ پاک به پدی بارانی و بوسرا من التمرات دمیون رزقا لکم خوراک ستاسو دپارا فلا تجعلوا للہ پس مجوڑوے اللہ سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپوئیگے اس دے آیات کریمہ کی دعوت توحید ذکر کی یا ایوہ الناسو اید دنیا خلقو اعبدو ربکم عبادت کوئے دخپل ربو ولی نو پینز دلائل پہ ذکر کی نمبر 1 خلقکم اللہ وی زکا زما عبادت کوا چی گورت ما پیدا کری دویم زکا زما عبادت کوا چی ستا مور ستا پلار ستا نیا ستا نیکو مخ کی ور پسی زا والذین من قبلکم اگر طول مخکنی ما پیدا کری دی اللہ وی تمیم پیدا کری ستا مور مم پیدا کړی دا ستا پلار مم پیدا کړی ستا نیا نیکو مم پیدا کړو درم الله وی زما عبادت زکا کوا چې څومره خپل زمکه مې دل پرچ وړولې دا زما عبادت زکا کوا چې څومره خپل اسمان مې درل جو کړی دی زما عبادت زکا کوا چې څومره خپل باران وروم پاغی باندے میوے دانے فصلنا غنم جوار وغیرہ زرغنو ناللہوی خبر وورے ما سر سوک شریکان مجوڑوے دا آیات کریمہ عنوان دعوت توحید او پاغی باندے 15 دلائل بذکر کی ورمخ کی ایمان بالغیب ذکر کو ربط نو دل تپاغی باندے دلائل ذکر کئی مخ کے اوپر مائل قرآن ہدایت تے ہدایت ملاوی گی پا تقوی او تقوی ملاوی گی پا سوچ عبادت تیو اللہ سورت فاتحہ کی دیوی ایاک نعبدو یا اللہ منستا عبادت کو وی زکا زما عبادت کوا چې دا دومره نعمتونه می در باندې کړی دي دا یا ایها الناس اعلان چې دی دا قرآن مجید کې اتلس پیری اللہ پاک فرمائے دے 18 پیری راسی دی یا ایوہ الناسو اے دا دنیا خلقو عام اعلان دے دانوی چی اے مکی والو اے مدینے والو اے عربو اے عجمو اے مالدارو اے غریبانانو
اے تورو اے سپینو اے جوڑو اے نا جوڑو اے حاضرو اے غیر حاضرو یا ایوہ الناسو اے د دنیا ټولو خلقو کناری نے کا زنانے خبر وورے اعبدو ربکم اعبدو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کل عبادت فی القرآن فهو التوحید وحدو ربکم کم زے کی چلا قرآن کے فرمائی چی اعبدو ربکم مطلب بیدائی چی وحدو ربکم اے د دنیا خلقو د یو اللہ پاک یکی آواز عبادتو کے اگورا دا ذکر دا سمانا کئی چی عبادت گوری ٹول کئی خواہ سکانم دا اللہ عبادت کئی ہندوانم دا اللہ عبادت کئی انگریزانم دا اللہ عبادت کئی اسرائیلم دا اللہ عبادت کئی مجوسیانم دا اللہ عبادت کئی مشرکانم دا خدای پاک عبادت کو مشرکانو با توافون کول عمرے بے کولی حجون بے کول نوی بے لبیک خدای پاک راغلی حاضر جناب حاضر لبیک تو گورا مشرک پسنگوی مشرکانو بد بیت اللہ شریف طواف کو وی لبیک لا شریک لک خدای پاک تا سر ایسوک شریک نشتا نو محبوب ہوتے بس 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 کہا سنخ کل خبر کی دا مشرک بوی لبیک لا شریک لک خدای پاک حاضر ما اللہ زما دا قیدہ و نظریہ دا چستا سوک شریک نشتا نو محبوب ہوتے بس کہا نور ورپس محکمو آیا نو دبوی الا شریکا ہوا لکا تملکو وما ملک پیا بے ورپس دا سیوی الا شریکا ہوا لکا تملکو وما ملک اگورا خدا پاکا ستا سوک شریک نشتا 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 خو اللہ آغا شریک تے دے چتا ولسنا سو براخی ورکڑی دے نزک عبداللہ ابن عباس فرمائی چھ کل عبادت فی القرآن فہو التوحید قرآن کی چھ کمزے اللہ وی چھ زما عبادت کوے نوحدو ربکم اگر مفسر وی کنا چھ دل تدانوی چھ عبد اللہ عبد الرحمن عبد الرحیم تسنوی اعبدو ربکم دکال انسان عبد الاحسان اے بندہ ضروریات زندگی دل چادر کڑی دی او تا کم کم خوازی ضروریات زندگی دل اللہ در کڑی دی دا مور پگیڑا کے اللہ پاللی دا قبر پگیڑا کے دے اللہ پالی پا جنت کے بدے اللہ پالی پیدا کرے اللہ خلقکم اول دلیل پدے داو باندے اعبدو ربکم زکد اللہ عبادت کوا چی نور طول نعمتو نپریدا و کم از کم دیخ پل وجود تو گورا تا خدا اللہ نداخ پل زان نو غختے چی یا اللہ پاکا ما پا شکل انسانی کی پیدا کی تالا اللہ پاک سمرخ کل شکل انسانی در کو خلقکم زکد اللہ عبادت کوا چی اللہ تا پیدا کرے دویم والذین من قبلکم زکد خود عبادت کوا چستا مور و پلار پیدا کردی دی که مور و پلار دی نو کنا نو تب دکم غاڑی وی نو گورا مور و پلار دل اللہ پیدا کردی دی نو زکد اللہ عبادت کوا او تتقون من العذاب فی الدنیا والآخرہ دا دے دا پارا دا اللہ عبادتونا کوا چا اللہ رے پا دنیا و آخرت کے دا عذابونو نبچ کی گورا دے آیات نا معلوم شوا چا دا انسان دا پیدائش مقصد العبادت للہ وحدہ یا ایوہ الناس عبدو آیات نا معلوم شوا چا دا انسان دا پیدائش مقصد دا اللہ عبادت تے منگ اللہ پاک د خپل عبادت تا پیارا پیدا کړیو او ګوره د عبادت نه مقصد څه دی لعلکم تتقون
د ټول عبادتو نه مقصد دا دی چې موږ متقیان شو. دا مونځ چې موږ کوو نو د تقوا دپاره کوو. روژه چې نیسو لعلکم تتقون، د دې دپاره روژه نیسو چې موږ متقیان شو. حج چې کوو د دې دپاره چې موږ متقیان شو. قربانی چې کوو لعلکم تتقون، د دې دپاره کوو چې موږ متقیان شو. دا ورپسې آیات کریمه وایو خو تفریح کوو نو بیا زه درس کوم انشاءالله. لږ غونتې وقفه کوو بیا به درس کوو، چوټي کوی ما ورپسې انشاءالله وایو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك یا ارحم الراحمین. الله ماک مونږ له په دې قرآن باندې د پوهې توفیق راکړي. الله مونږ ټولو مسلمانانو له د قرآن ویلو توفیق راکړي، د دې د زده کړې توفیق راکړي، دا بل تر تبلیغ کولو توفیق راکړي. الله څونه مسلمانانو پات شوي دي ټول وبخي، ټول د عذاب قبر نه وساتي. الله زمونږ دا دعاګانې هغې ته ورسې. خدای پاکه څونه بیماران دي ټول په خپل فضل او کرم سره د دین د خدمت لپاره جوړ کړي. الله پاکه د غونډې دنیا د مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیبه کړي، پریشانۍ ختمې کړي. الله زمونږ د اصل نسل نه د دین خدمت واخلي. یا الله څوک دا قرآن اوري الله پاکه ټولو په عمرونو کې، په ځوانو کې، په کاروبارونو کې خیر او برکت واچوي. الله پاکه در قسم بیمارو، پریشانو، رکاوټونو، نظر بد او بندیز نه مکمل محفوظ ساتي. الله د دنیا د قبر د آخرت عزتونه خوشاله وته نصیب کړي. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.